السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په روژه کې د سر درد لرم که د پښتورګو درد لرم، خو دا موضوع مې اوس هېره ده. وایي داسې په عذاب شومه چې د مازدیګرو خواته بېهوشي راباندې راځي، نو که زه پیچکاري یا انجکشن ولګوم دا خو به څه مشکل نه وي. محترمه د پیچکاري متعلق مو یو ډېر په وضاحت سره میسج درته استولی دي. دا اختلافي مسله ده. بعضې علما کرام وایي په متیږي، بعضې علما کرام وایي نه په متیږي. هغه چې وایي نه په متیږي هغه هم خپل دلایل لري، هغه چې وایي په متیږي هغه هم خپل دلایل لري. خو په قرآن او په حدیث او په فقه حنفي کې د دې جزئي عین صورت نسته چې پیچکاري دې راوړي. ټول هغه تفریعات کوي چې وایي په متیږي هغه هم یو تر یو مسئله یې لاندې کوي، چې وایي نه په متیږي هغه هم تر یو مسئله لاندې کوي. خو البته په دې خبره کې اختلاف نه دی پکار چې سړی یو پر بل باندې بدګماني وکړي. هغه علما چې وایي ماته بولي هغه به د احتیاط په مقام کې، هغه علما کرام چې وایي ماته نه ده هغه به بیا د وضاحت او د په مقام کې. نو البته هر عالم چې ستاسو ته دغه مسئله درکړل ستاسو په هغه باندې عمل وکړي، ستاسو دپاره هېڅ مشکل نشته. که د یو کلي ملا وایي په متیږي هغه کلیوال په هغه عمل وکړي، نو یقین دا وي چې په متیږي نو بیا کې ولګوي نو په ماته هم ده، او هغه کلیوال چې عالم ورته وایي چې نه په متیږي نو کې ولګوي او په متیږي هم نه. ګوره په دې مسلو کې محترمینو تاسو ډېر احتیاط وکړئ. تشنج او مجادلې او جنګ ته دا خبره مه وړئ چې باره یې سره کش کړي. د دې مسلې متعلق لږ وضاحت درکوم. زما یو شیخ مبارک دی، عالم هم دی، زما مرشد هم دی، ډېر غټ عالم دی. یو وخت ده ویلو یو سپین ږیری عالم و، د تقریبا د 95 و د دونه وخت عالم و، د ده مورید و. نو هغه وایي یوه ورقه راته راوړله، په هغه ورقه یو عالم لیکلي وه چې په پیچکاري روژه متیږي. دی ما چې ورقه وکتله د ورقې دلایل خوند نه کړه. بیا نو دی وایي روژه وله د تراویح د لمانځه څخه بعد دی وایي 3 واره مې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په خوب ولیدی، چې ما به پوښتنه ځینې وکوله چې یا رسول الله دغه مسله کې خو اوس موږ څه وکړو، حالانکې زما مرشد و پیر مخکې تر دغه دا خبره کوله چې په متیږي. نو له دې خوب وروسته بیا عام د موږ شاګردانو علماو ته ویل چې نه په متیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک مې 3 واره په خوب ولیدی، 3 واره رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راته وویل چې نه په متیږي، نه په متیږي، نه په متیږي. زما پر امت باندې هغه سختي ما راولي. بني اسرائیل چې هلاک سول سختي ورباندې رالې، زما پر امت سختي ما راولي. نو دا چې 3 واره چې مې خوب تام سو، نو مې دا په اصل کې سل یقین سو چې نه په متیږي. نو زما هم دغه رایه ده، ځکه 6 کاله زه په دې مسئله وم چې په متیږي. حتی بیا مې د عقیده او د فتوا او ټول شان بدل سول، بیا مې پر هغه منبر خلکو ته ویل نه په متیږي. حق ته باید سړی تسلیم سي. خو البته هغه علما چې ماته په بولي هغه سره موږ هېڅ مشکل نه لرو. دا یو علمي بحث دی، هر یو تر خپل علم اندازه مکلف دی. نو اوس به راسو ستا موضوع ته چې دومره تکلیف در باندې راځي چې بېهوشي در باندې راځي، نو کې ولګوئ شرعاً هېڅ مشکل نشته. ځکه فقهای کرام یو جزیه ذکر کوي، وایي که سړي په غسل وکړي په سړو اوبو باندې، هغه سړوالی د اوبو یې باطن ته ولاړی. یعنې په روژه کې سړی تږی ګرمي، نو که یو یخ چینې تر وولېږي تنده یې هم کمزوري سي او بدن یې هم جستي پیدا کړي، تکړه سي. نو وایي دا روژه هم نه متوي. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 230 کتاب الصوم الباب الرابع، او دغه رنګه بحر الرایق جلد 2 صفحه 209 په مفسدات صومي کې دته پوره وضاحت ورکړی دی. او دغه رنګه عنایه پرهمیش ته فتح القدیر جلد 2 صفحه 226 دته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمه چې دومره مشکل لري زموږ امت باندې الله ډېر رحم کړی دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم رحم ورباندې کړی دی. زموږ پر امت باندې الله نه د الله رسول سختي جوړه کړې ده، هېڅ مشکل نه لري چې دومره تا ته مشکل پېښېږي. پیچکاري ولګوه، نه دې روژه په مکروه کېږي او نه دې روژه په فاسدېږي، ځکه دا یو عذر دی. الله دې زموږ سره او د ټولو مسلمانانو سره صحت کامله در نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.